د اسماء رضی الله عنها یو صحابیه زنانه ده. هغه غزوه احد کې چې کله مسلمانانو ته شروع کې لږ د کافرانو د طرفه تکلیف ورسېدی، مسلمانان ته بظاهره شکست معلومېدی، مسلمانان شهیدان سو، صحابه کرام زیات، او یا صحابه په غزوه احد کې شهیدان سو. نو شیطان د اوازه پیلاو که د اوازه وخوروله الا ان محمدا قد قتل، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسید. دا خبره تر مدینې پورې راورسېده. حضرت اسماء رضی الله عنها بقرار سوله، هغه د مدینې سره ووتله. په لارې چې راځي په دې طلب کې غزوه احد میدان ته راسي چې د رسول الله حالت معلوم کړي، رښتیا خو به نه وي دا خبره. بقراره د کور راووتله. یو چا ورته وویله چې پلار دې شهید سوی دی، و انا لله و انا الیه راجعون. پروا نه وکړه ما حال رسول الله، د رسول الله څه حال دی. بیا چا ورته وویله چې او زوی دې شهید سوی دی، دی ول انا لله و انا الیه راجعون. ما حال رسول الله، رسول الله حال راکړي، زوی مې پرېږدي، پلار مې پرېږدي. یو چا ورته وویله کونډه سوې، خاوند دې شهید سوی دی، هغه دې د خاوند جسم لاش پروت دی، دی ول انا لله و انا الیه راجعون. ما حال رسول الله، د رسول الله څه حال دی، دا نورې خبرې پرېږدي، دا اسانه دي. یو چا ورته وویل چې هغه دی رسول الله. نو اسماء رضی الله عنها ورله د رسول الله دامن مبارک ونیوي او بیا الحمدلله ویله. بیا ویل ای د الله پیغمبره چې ته ژوندی یې، ستا زندګي مې ته مې ژوندی په خپلو سترګو ولیدې، تمام غمونه راته اسانه دي، د پلار مرګ راته اسانه دی، د زوی مرګ ماته اسانه دی، که کونډه سوم خیر دی، کونډه دې سم دا مې قبوله ده، لیکن دا ماته اسانه دی، دا زغم اسانه دی. لیکن یا رسول الله ستا جدایي، ستا فراق او ستا د دې دنیا زموږ د مابین تلل، دا زما داسې غم دی چې زما سره ناقابل برداشت دی. دا د صحابه کرامو مینه او محبت د نبی علیه الصلاة والسلام. دغه رقم علما لیکي د حیواناتو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه د نبی علیه الصلاة والسلام. چې کله رضاعي مور حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها خواته ولاړ، هلته والدین ورکړي چې هغه نبی علیه السلام ته شیدې ورکړي. د حضرت حلیمه بل زوی دی، د نبی علیه السلام رضاعي ورور دی. هغه بیان کوي وایي کله چې خپلې مور ته وایي مورکۍ زما سره د زما رضاعي ورور محمد چې زه پسونه بیایم وزې بیایم دی را سره کوه. هغه ورته وایي ولې؟ وایي کله چې دی ما سره یي نو دا وزې او پسونه زر زر ځان موړ کړي چې ما او دی ناست یو، دا پسونه راسي موږ ته ګوري. د پسو او د حیوانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت ده. او چې دی را سره بیا پسونه څوک اخواته منډې وي چې اخواته ما ډېر مشکل وي چې زه دا پسونه را کنټرولوم. ایو روایت کې دام لیکلی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات وسو، د نبی علیه الصلاة والسلام اوښه قصوه اوښه چې ورته ویل کېږي، هغه چې کم باندې نبی علیه الصلاة والسلام به سواري کول، سپرېدی به، هغه اوښه 2 هفتې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع کې ناسته و. هغه اوښه خوراک او اوبه پرېښول، یو شی هم نه خواړی، در سترګو به اوښ کې رایله وې، سر او غاړه به په مځکه پورې مشله ژړل به، ان تر دې چې هغه اوښه هم وفات سو. د رسول الله په فراق کې حیوان ژاړي، د حیوان افسوس کې خوراک نه کوي د رسول الله د فراق په وجه باندې چې رسول الله وفات سو. روایت کې دام راځي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې قرباني کوله، 100 اوښان نبی علیه الصلاة والسلام هر اوښ به راتلی، نبی یو اوښان به دا بله څه کوشش کوي چې وختي ورشي، غاړه به نبی علیه السلام ته دا ونیوله چې رسول الله په لاس مبارک باندې زه قرباني سم. الله رب العالمین د رسول الله ته دومره عزت او مقام، الله رب العالمین دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق، مینه او محبت نصیب کړي. او علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د درختو، د پاڼو، د دې نباتاتو، د دې واښو، د درختو هم مینه او محبت. روایت کې راځي چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه اول وار په مسجد نبوي کې منبر جوړ کړي چې نبی علیہ السلام په هغه باندې کښېناستی بیان یې کوي. د منبر سره مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې د کجور د خورما د درخت یو تنه وله، په هغه باندې به نبی علیہ السلام لاس کښېښوي، بیا به خطبه ورکوله. صحابه کرام بیان کوي چې کله نبی علیہ السلام د پاره منبر جوړ سو، حضرت عثمان رضی الله عنه منبر جوړ کړي، رسول الله په منبر باندې کښېناستی. صحابه وایي انا لسمعنا حنینا، موږ د دې درخت ژړا واورېدله
چې رسول الله هغه درخت تنه پرېښوله په منبر کښېناستی درخت داسې وژړل لکه یو کوچنی ماشوم چې ژاړي وایي بیا نبي علیه السلام مجبورا د منبره سره کښت سو هغه درخت په خپل غیږ کې ونیوله او بیا درخت ته دا وویل چې ته دا نه خوښې چې ته په جنت کې ما سره یې وایي اصحابه وایي هغه درخت داسې خاموشه سوله لکه یو کوچنی ماشوم چې خپله مور خاموش دا د درختو پیغمبر علیه السلام سره عشق او مینه ده یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام عادت شریفه دا و چې انساني قضای حاجت انساني حاجت به پوره کوي نو هغه به په یو نشیبي او کډي او کښته ځای کې به او پرده ځای کې به کښېناستي وایي یو وار داسې وسو چې پیغمبر علیه السلام ووتې سارا خواته خو لیکن کښته ځای ملاو پیدا نه سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده کې کړی وای نو نبی علیه السلام درختو ته اشاره وکړه په ګوته باندې هر درخت چې به اشاره کوله هغه درخت به مځکه څیرې کله رابل نبی علیه السلام شاوخوا درخت ټولې یو ځای سوې او بیا د نبی علیه السلام باندې داسې راکږې سوې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم انساني حاجت پوره کوي بیا اشاره ورته وکړه هر درخت به ته مځکه څیرله په خپل ځای باندې ولاړه ودرېده دا د درختو عشق او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا رقم د دې کاڼو د بوټو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق او محبت پیغمبر علیه السلام سره یو کفار رالی یو کافر رالی په لاس کې شګې او ډبرې کښېښولې نبي علیه السلام ته وایي زما په لاس کې څه شي که رښتیا ته د الله پیغمبر یې زما په لاس کې کوم شی دی هغه راته ووایه نبي علیه السلام وویله که دا ستا په لاس کې شي زما د شهادت زما اقرار وکړي بیا خو به منې هغه ورته و نبي علیه السلام د هغه لاس ته اشاره وکړه ولا ډبرو ووایست ډبرو کاڼو وویل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله د کاڼو د ډبرو د رسول الله سره عشق او محبت نبی علیہ السلام فرمایي جبل احد د احد د غرب متعلق پیغمبر علیہ السلام احد يحبنا ونحن نحبه د احد غر ما سره مینه کوي او زه د سره مینه کوم نبی علیہ السلام فرمایي چې کله زما د نبوت څخه مخکې زه د احد سره به تېرېدم د احد غرب ما ته سلام وایي السلام علیک یا رسول الله په دې وجه علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو د جناتو د فرشتو د الله د تمام مخلوق د انسانانو د حیوانانو محبوب دی الله رب العالمین دی د پیغمبر علیه السلام مینه او محبت زموږ په نصیب کړي ولې بنو د پیغمبر علیه السلام یو عمل او قابل تقلید و چې انسان کم سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع وکړي الله رب العالمین به ورسره مینه او محبت کوي پیغمبر علیه السلام لعاب بارک راځي چې یو داسې وسو حضرت علی رضی الله عنه غزوه خیبر باندې نبی علیہ السلام ولزی او سړی ته داسې جنډې ورکوم چې هغه د مسلمانانو د کامیابی د مسلمانانو د جهاد کې د کامیابی سبب جوړیږي صحابه ټول انتظار وو او هغه سړی ته نبی علیہ السلام زور کوم چې د هغه سره الله او د الله د رسول مینه لري بیا نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه نوم واخیست چې اگر حضرت علی رضی الله عنه مبارک ورته چې یا رسول الله بیمار دي سترګې خوږیږي نبی علیہ السلام ما خواته راسه کله چې حضرت علی رضی الله عنه رالی نبی علیہ السلام د خپل لاړې لعاب مبارک د حضرت علی په سترګو ومژلې حضرت علی رضی الله عنه سترګې مې داسې جوړې سوې چې په ټول زندگی بیا ما په سترګو کې څه علت او سوزش او بیماری نه رااله په دې وجه علما لیکي چې پیغمبر علیه السلام د تمام کائناتو د تمام مخلوقات افضل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم علما دا هم لیکي چې د پیغمبر علیه السلام پر روضه اطهر کې د نبی علیه السلام د جسم اطهر چې کوم جسم سره کمی خاورې لګېدلې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لحد په قبر شریف روضه شریف کې د نبی علیه السلام د جسم سره چې کمی خاورې لګېدلې دي هغه خاورې د تمام کائناتو څخه افضل دي بلکې علما دا هم لیکي چې د عرش الهي څخه هم افضل دي الله رب العالمین دی د پیغمبر علیه السلام اتباع د پیغمبر علیه السلام عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت موږ په نصیب کې د پیغمبر علیه السلام یو سنت نبی علیه السلام فرمای من احیا سنتي څوک چې زما یو سنت ژوندی کې قد میتت هغه سنت په خلکو کې پاته سوی مړ یعنی پاته سوی فله اجر 100 شهید رسول الله وی د 100 شهیدانو اجر الله ورکړي الله رب العالمین دې د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل کول توفیق نصیب کړي د رسول الله یو سنت د دې ټولې دنیا سره وزن دي د رسول الله سنتونه زموږ په جسم باندې زموږ په کورو کې زموږ په کاروبارو کې زموږ ټوله زندگی دي الله رب العالمین د پیغمبر په سنت باندې تیرول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا